دریا خان په مردان ښار کې د سریې کاروبار کوي. دی وايي په پاکستان کې زیاتره د اوسپنې کارخانې د بهر هیوادونو څخه په خام مال چلیږي او په ملک کې د ډالرو د نشوالي په وجه مرکزی بانک لخوا د ضمانت لیک یا LCs نه پرانستل کیږي او په ټول هیواد کې د سریې کمښت پیدا شوی. پاکستان کې خپل دونه سکرپ نشته دی. دونه سکرپ دی چې په هغې باندې د میلیونه چې کم دی نو خپل پروډکشن کوي او نه په دونه غټ پروډکشن وځي. نو زیاتره چې کم دی نو میلیونه په دې وجه بندم دي چې هغې سره دا سکرپ نشته دی او باړم چې کم ده بند ده ځکه چې باړم باندې هغې ټیکس اوس موجوده لګوي بلکې لګولې پې بند پراته دي هغې ته سکرپ نه راځي مالونه ورته نه راځي او د باړې چې خپل مال کم دی خو ښکته راځي نو هغې باندې ټیکس لګي. د پاکستان د اوسپنې د کارخانه‌دارو اتحادیې د مرکزی بانک څخه غوښتنه کړې چې په فوري توګه د LCs پرانستل شي چې په مقامي مارکیټ کې د مخفضیاتي سریې په بیو قابو بیا موندل شي. محمد عارف ډرایور دی او مارکیټ ته د مزدورۍ دپاره راغلی. دی وايي د ودانۍ د کارونو د نشوالي په وجه د دوی روزګار هم خراب شوی. کله د یو سترګو ته ګورو کله د بل سترګو ته چې څوک په رایي سیخ په والي څوک په والي سیمټ په والي خو لکه سهار راشو ماښامه پورې هسې ناست یو روزګارونه شته نه ګراني ده نو په دې وجه باندې ډېره زیاته پریشانه یو. د سریې د کارخانو اتحادیه وايي روان مالي کال په 2 میاشتو کې د خام مال درآمد 40% کم شوی او د تیر کال 2.5 میلیونه میټریک ټنه په مقابل یوازې 2,20,000 میټریک ټنه درآمدات شوي. فقیر حسین خپل کور جوړوي او وايي د سریې د کمښت له وجې ورباندې وداني جوړول هم ګران شوي. ما اډوانس پیسې ورکړې وې او تقریبا 15 ورځې کې ماته 6 میلیونه شو او چې بیا راته کله ملاوېده نو ریټو 2,65,000 روپۍ نو د دې نه مخکې چې مونږ کوم سیخ راوړی وه هغه مونږ ته په 93,000 روپۍ ټن میلاو شوی. کاروباریان وايي دا وخت په مارکیټ کې د سریې د یو ټن بیه 2,65,000 ته رسېدلې او د سیمټو د یو بورې بیه نږدې 1,100 روپۍ ده. د سریې د کارخانو د اتحادیې وینا ده په پاکستان کې د سریې 45 کارخانې کار کوي چې پکې 9 میلیونه نه زیات خلک روزګار کوي او د خام مال د نشتوالي له وجې د هغوی روزګار هم خطرو سره مخ دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.